د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. خپل قلم، کتابچه او کتاب مو د ځان سره تیار کړي وي ترڅو د نوي لوست مهم ټکي په خپل کتابچو کې یاداښت کړئ. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر درس ته یا تیر لوست ته یوه لنډه کتنه کوو. د موږ تیر لوست درنو زده کوونکو غیر فعال لیږدونه وه. د غیر فعال لیږدونې تر عنوان لاندې موږ د آسموسیس عملیه او همدارنګه د انتشار عملیه مطالعه کړه. هر یوه مو تعریف کړه او بیلابیل اړخونه مو ورته مطالعه کړه. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست دی درنو زده کوونکو، بیا هم د یوولسم ټولګي اړوند بیولوژي مضمون دی، 14 لوست دی. د لوست عنوان دی د انتشار عملیه او آسموس عملیه. یعنی دا دواړه عملیې په عملي بڼه باندې ازمایښت ترسره کیږي او تاسو ته به وښودل شي. همدارنګه د لوست موخې دي د انتشار عملیه په عملي ډول وګورئ، همدارنګه د آسموس عملي څرنګوالی په عملي بڼه درک کړئ. یعنی تاسو دا دواړه عملي په عملي بڼه باندې ګورئ او څرنګوالی درک کوئ. دغه نننی درس درنو زده کوونکو صفحه ده صفحه 40 او همدارنګه 14 صفحه ده. دوه فعالیتونه لري، یو لومړی فعالیت دی او بل دویم فعالیت. په لومړي فعالیت کې د انتشار تجربه یا د انتشار ازمایښت دی. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ته مو انتشار تعریف کړی و چې انتشار د هغه عملیې څخه عبارت دی چې د ډیر تراکم مالیکولونه هغه محیط ته چې په هغه کې د مالیکولونو هغه تراکم کم دی لیږدول کیږي یا آیونونه لیږدول کیږي بدون د دې نه چې کومه پرده شتون ولري. د عملیې ته د انتشار عملیه وایي. د انتشار عملیه هغه ښه بیلګه د انسان د تنفسي جهاز هغه د غازونو تبادله ده چې کاربن دای اکساید او اکسیجن یو د بل سره بدلیږي او یا هم تبادله کیږي. همدارنګه په نباتي حجرو کې هم د انتشار عملیه سرته رسیږي. درنو زده کوونکو، راځئ چې د انتشار عملیه په ګډه سره وګورو، همدارنګه هم د آسموس عملیه هم په ګډه سره وګورو چې څنګه سرته رسیږي. په لومړي سر کې زه د اړتیا وړ سامان او توکي تاسو ته درپېژنم. HCl تاسو ګورئ، HCl یعنی هایدروکلوریک اسید د مالګې تیزاب یو د مهمو توکو څخه دی. همدارنګه بیکار، بیلابیل بیکارونه موږ په دې دوه فعالیتونو کې کاروو. پنبه یا پخته یا مالوچ، همدارنګه ښیښه‌یي نل، اورلګیت، د چرګې هګۍ، شام، پنس، پتریدیش او پاتې دې نوي لاسپوښي چې ما په لاسو کې اچولي دي یا دستکشې. همدارنګه درنو زده کوونکو، کاشوغه د توکو د اخیستلو دپاره، پوتاشیم پرمنګانیت، اوبه او همداسې یو غټ بیکر هم پکار دی او تاسو ګورئ هغه کاغذي دستمال کومه چې د لاس پاکولو لپاره دی. په لومړي سر کې راځو د انتشار عملیې ته. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې زه تاسو ته د یوې جامدو توکو انتشار په مایع کې په عملي توګه ښیم. زه یوه اندازه پوتاشیم پرمنګانیت راخلم، تاسو ګورئ په کاشوغه کې، او دا بیکر ته اچوم. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې څومره په ښایسته انداز باندې انتشار سرته رسیږي. د یوې ټاکلې ځای څخه د خپله جامدو توکو انتشار وکړه او د اوبو ټوله برخه یې ونیوله چې دې ته موږ وایو د انتشار عملیه. همداسې موږ وویل چې د یوې حجرې څخه په نباتي حجرو کې اوبه بلې ته او د بلې څخه بلې ته لیږدول کیږي د انتشار د عملیې په مرسته باندې. نو ما تاسو ته یو موډل تیار کړی دی چې ټول په دې کې هغه د چاپیریال توکي چې موږ تاسو لاسرسی ورته لرو هغه کارول شوي دي.
لکه دوه بیکارونه دي چې تاسو کولی شئ چې په کور کې د چای د ګیلاسونو یا د اوبو د ګیلاس څخه د دې په ځای باندې یا دې په بدل کې کار واخلئ. همدارنګه کاغذ دی. ما په یو بیکار کې اوبه اچولي دي، کاغذ یو سر مې تاو کړی دی، یو سر مې په اوبو کې ایښی او بل سر په خالي بیکار کې. نو د وخت په تېرېدو سره به دغه اوبه په غیر فعال ډول باندې چې موږ وویل چې خپله انتشار عملیه هغه عملیه ده چې انرژي ته اړتیا نشته، یعنی بدون د انرژي د کارولو یا د مصرفېدلو څخه دا عملیه سرته رسیږي. نو دا اوبه به د بیکار څخه راځي د بل وچ بیکار ته، نو دلته به د انتشار عملیه سرته رسیږي. درنو زده کوونکو، د تاسو د لا ښه پوهاوي لپاره ما دا موډل د مخه تیار کړی و، ځکه چې دا څه وخت اړتیا لري. نو تاسو ګورئ چې د اوبو لرونکي بیکار څخه د کاغذ په وسیله باندې اوبه راغلي دي خالي بیکار ته. نو لکه د یوې حجرې نه چې بلې ته اوبه ځي، همداسې په دې کاغذ کې اوبو لیږد سرته رسېدلی دی، اوبه لیږدول شوي دي د همدې کاغذ په وسیله باندې، البته د مالیکولونو د تراکم په اساس باندې او نه د کمی انرژي د مصرف په اساس. دلته هیڅ نوع انرژي ته اړتیا نشته، فقط د مالیکولونو د تراکم په اساس باندې دا اوبه لیږدول شوي دي. درنو زده کوونکو، راځو د خپل دویم فعالیت ته چې د آسموسیس عملیه ده. د آسموسیس عملیه کې موږ یوه هګۍ راخلو، په لومړي سر کې یو اندازه دغه د مالګې تیزاب زه باید په دې پتریدیش کې اضافه کړم. ډېر ښه، تاسو ګورئ چې ما تیزاب په پتریدیش کې اضافه کړه. اوس یوه اندازه مالوچ راخلم او په پنس کې نیسم او دا هګۍ تاسو ګورئ چې په دې تیزابو باندې دا هګۍ موښم. د HCl یا د مالګې د تیزابو جوړښت داسې دی چې دغه د هګۍ د پوټکي مواد له منځه وړي او په پایله کې یوازې د هګۍ هغه غشا یا پرده پاتې کیږي. نو دا هغه پورې ده دې ته ادامه ورکوو یا دا عمل سرته رسوو تر څو چې د هګۍ پوټکی لرې شي او یوازې غشا یې پاتې شي. درنو زده کوونکو، د دې په خاطر باندې چې دا وخت نیسي او موږ سره دومره وخت اوس د کامرې په وړاندې نشته، نو ما دا تجربه هم د مخه تاسو دپاره تیاره کړې وه. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې ما د HCl په مرسته باندې د هګۍ پوټکی لرې کړی او تاسو ګورئ یوازې غشا یې پاتې ده. نو د هګۍ بل طرف خوا مې سروی کړې ده، په هغه کې مې ښیښایي نلي ښی او د شام په وسیله باندې مې چار چاپېره سوري ورته بند کړي دي. او کله چې مې دا سوري ورته بند کړي دي، د څو ساعتونو لپاره مې دا د هګۍ په اوبو کې ایښې ده او دلته د آزموس عملیه ترسره شوې ده. درنو زده کوونکو، موږ ویلي وو چې د آزموس عملیه عبارت ده د هغه عملیې څخه چې د ډیر تراکم د مالیکولونو د محیط څخه د کم تراکم د مالیکولونو محیط ته د اوبو د مالیکولونو د تېرېدل د یوه پردې څخه یا د نیمه قابل نفوذ پردې څخه عبارت دی د آزموسیس د عملیې څخه. نو تاسو ګورئ چې که د تاسو نه زه پوښتنه وکړم چې خپله اوبو کې د اوبو مالیکولونه ډېر دي او که د هګۍ په منځ کې، نو بدون د شکه به تاسو دا ځواب راکوئ چې نه، په خپله اوبو کې د اوبو مالیکولونه ډېر دي. نو موږ د خپله اوبو محیط ته د اوبو د مالیکولونو د ډېروالي په اساس باندې ویلی شو چې یو غلیظ محیط یا چاپیریال دی. همداسې د هګۍ دننه کې کم تراکمه چاپیریال دی، یعنی د اوبو مالیکولونه کم دي، رقیق هم ورته ویلی شو. نو د دې په اساس باندې د اوبو مالیکولونه هګۍ ته دننه شوي دي د نیمه قابل نفوذ پردې څخه. او تاسو ګورئ چې د هګۍ سپین هغه سپین مواد یا د هګۍ سپین په دغه کې راجګ شوی دی په ښیښایي نل کې او تاسو ته په واضح ډول باندې معلومیږي. لکه زه د هګۍ وښورم هم بیخي به ښه معلوم شي. تاسو ګورئ چې د هګۍ سپین راپورته شوی دی. دا د څه په اساس باندې؟ دا هم بدون د دې نه چې انرژۍ ته اړتیا وي یا انرژي مصرف شي، دا هم د مالیکولونو د تراکم د فشار په اساس باندې مالیکولونه هګۍ ته دننه شوي او د هګۍ سپین په ښیښایي نل کې راپورته شوی دی. او د موږ د آزموس دغه عملي آزمایښت په ډېرې کامیابۍ سره سرته رسېدلی دی. تاسو درنو زده کوونکو څخه هم هیله کوم چې په ډېر ځیر سره دغه دوه فعالیتونه تاسو په پام کې ونیسئ او د دې اړتیا وړ سامان او توکي د ځان سره یاداښت کړئ او کړنلارې هم د خپل ځان سره یاداښت کړئ. درنو زده کوونکو، دا و د موږ عملي درس چې پای ته ورسېده. د راتلونکي درس پورې
تاسو په لوی الله سپارم ښه ژوند ولرئ